په حسن باندې خدای ګزورور دی او سړی په نه خبره هر وخت مرور دی او سړی او د نن نه مخکې داسې غم ځپلی چېرته نه و خوړلی د سپیرو سترګو نظر دی او سړی مننه د نن نه مخکې داسې غم ځپلی چېرته نه و خوړلی د سپیرو سترګو نظر دی او سړی او زما او ستا په منځ کې جدایي راوستل غواړي زما او ستا په منځ کې جدایي راوستل غواړي په هر یو ملا ګرځي تعویزګر دی او سړی مننه زما او ستا په منځ کې جدایي راوستل غواړي په هر یو ملا ګرځي تعویزګر دی او سړی او حاجي صاحب بس نور د کعبې طواف ته مزه حاجي صاحب بس نور د کعبې طواف ته مزه ګناه ګټې په چم کې دی نهر دی او سړی حاجي صاحب بس نور د کعبې طواف ته مزه ګناه ګټې په چم کې دی نهر دی او سړی ویل یې غربت ستا د لاسه په لړزان یم ویل یې غربت ستا د لاسه په لړزان یم همدا وایي د ځان سره په شر دی او سړی ویل یې غربت ستا د لاسه په لړزان یم همدا وایي د ځان سره په شر دی او سړی او دنیا ته په راتلو یې جهالت تیارې شوې ختمې دنیا ته په راتلو یې جهالت تیارې شوې ختمې قربان شم ترېنه څومره معتبر دی او سړی ډېره زیاته مننه دنیا ته په راتلو یې جهالت تیارې شوې ختمې قربان شم ترېنه څومره معتبر دی او سړی او محنت همدرد په داسې انداز ګوري هر سړي ته محنت همدرد په داسې انداز ګوري هر سړي ته یو چاته یې کتلي اوس اوتر دی او سړی شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری زه تفرید یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم او نن په خپل کلي کې یم او هغه د پښتو متل مې هم رایاد شو چې خلک وایي چې په اسمان مې غوښتې خدای په ځمکه راوکړي نو هغه خبره نن موږ سره شوې ده چې کوم ملګری موږ سره نوستی همدرد صاحب نو ډېره مننه یې کوو چې د موږ تر کلي پرې راغلی دی خو که زه دا ویم چې تر موږ په خیال باندې نه راغلی چې موږ سره د ملاقات عرض وای خو داسې اتفاقا یو ملاقات وشو چې کوم یې موږ سره تاسو به پیژنو شهید الله ژوند اورک دی د هغه حجرې له راغلی و سره شته به وي نو هغه سره راغلی و موږ به هم د همدرد صاحب سره په میسیجونو په ټلیفون ګاپ شاپ لګولو کلامونه به ته اورېدل غوښتلم چې د سره موږ مراکاره جوړه کړو خو کله به د سره وخت نه و کله به موږ په کلي کې نه و نو هغه شخصیت یې موږ سره نوستی تاسو له به پته وي په خپله هم په نیوز یا مطلب سوشل میډیا کې کور کوي او دغسې ادبي خالي ځلحت هم کوي او کوم چې د سماجي خدمت داتې هم ادا کوي مطلب تاسو له د کلي څه مسالې هغه وي هغه هم تاسو سره راخلي نو ډېره مننه یې کوو چې موږ تر کلي پرې راغلی دی دلته موږ سره یې شپه ده نو ملګرو وخت مو نه ضایع کوم راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مه شي ووایو درسې په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایو ډېر زیاته مننه عزت بھائی ټول نول خو تاسو ډېره زیاته مننه کوم او بیا چې کوم تاسو لیدونکي دي دغه هم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوس ډېره مننه ملګرو مینهوالو کتونکو د همدرد صاحب نه به ښکلي کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو همدرد صاحب زه خو یم چې ټول نړمبی موږ په پاڼه باندې موږ مینهوالو سره سلنډه غوندې پېژندګلو وکړه زما نوم محنت ګل او ادبي نوم همدرد او زه له کورم سره تعلق لرم او نن سبا چې کوم ژوند دی دا دلته پېښور کې کوو ډېره مننه ملګرو تاسو سره په لاندو ټکو کې خپلې خبرې راټوله کړو ډېره مننه کوو مینهوال به د کلام په تمه وي مینهوالو سره په شروع کې یو کلام شریک کړه دغه یو څو شعرونه دي چې زه در نظم راپسې مه ژاړه صنم خیر دی زه در نظم راپسې مه ژاړه صنم خیر دی زمونږ قسمت کې به یې لیکلی او دا غم خیر دی مننه زه در نظم راپسې مه ژاړه صنم خیر دی زمونږ قسمت کې به یې لیکلی او دا غم خیر دی او خدایه مونږ وبخه نن نه درځو ستا کور طرف ته خدایه مونږ وبخه نن نه درځو ستا کور طرف ته نن راته بیا ستا کور کې خیر چا بم خیر دی مننه خدایه مونږ وبخه نن نه درځو ستا کور طرف ته نن راته بیا ستا کور کې خیر چا بم خیر دی او ستا په دې لفظ کې څومره خوند څومره سکون دی یاره ستا په دې لفظ کې څومره خوند څومره سکون دی یاره زه اوس به لاړه شم کور ته بیا راځم خیر دی ستا په دې لفظ کې څومره خوند څومره سکون دی یاره زه اوس په لاړه شم کور ته بیا راځم خیر دی او ستا جدایي د زغم بیخي نه ده خو څه وکړمه ستا جدایي د زغم بیخي نه ده خو څه وکړمه محنت مجبور یم ملاليه در نظم خیر دی ډېره مننه او دغه
نور هم چې په غبرګو لاسو یې دفن کړل ارمانونه د چا ستا بندگان خدای اوس نه ساتي نور زړونه د چا او دا مې هم ولیدل او دا مې هم برداشت کړل ربه خوښه د چا وي او لیکي په لاس نومونه د چا مننه دا مې هم ولیدل او دا مې هم برداشت کړل ربه خوښه د چا وي او لیکي په لاس نومونه د چا او زه خپله ښه یمه دنیا به هر څه وایي زه خپله ښه یمه دنیا به هر څه وایي زه بدلوی نشم په ذهن کې خیالونه د چا زه خپله ښه یمه دنیا به هر څه وایي زه بدلوی نشم په ذهن کې خیالونه د چا او دغه شعرونه نور چې د سولې په ارمان یمه چې رابشي که نه د سولې په ارمان یمه د سولې په ارمان یمه چې رابشي که نه دې موږ نه مروره را پخلا بشي که نه پښتونه ډېر بې وخته او بې ځایه قتل کېږي پښتونه ډېر بې وخته او بې ځایه قتل کېږي تپوس چې د ستا وکړي څوک پیدا بشي که نه ډېر زبردست او مدونه یې په زړه کې ښه سنبال ستم خبرې مدونه یې په زړه کې ښه سنبال ستم خبرې یو کس دی نه پوهېږم چې زما بشي که نه مدونه یې په زړه کې ښه سنبال ستم خبرې یو کس دی نه پوهېږم چې زما بشي که نه او چې څوک د لر او بر د خنداګانو قاتل جوړ شي چې څوک د لر او بر د خنداګانو قاتل جوړ شي په تمه یم د هغه چا رسوا بشي که نه او بېشکه چې مینه یم په مینه باندې پایم بېشکه چې مینه یم په مینه باندې پایم محنت هم درته ګورم چې رضا بشي که نه ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو ورو د بلا خوندونه موږ هم ته غوښتل تاسو به ته هم بلا خوندونه اخیستي وي همدرد صاحب د خپله ژبې نه په خپله ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې شاعري دې د کوم وخت نه شروع کړې ده او د شعر شاعري استاد دې څوک دی او د کتابونو په اړه دې څه خیال دی شاعري په اړه به ته دا ووایم چې کله نه مو شروع کړې وه چونکې هر یو شاعر نه دغه تپوس وشي چې تاسو شاعري د کله نه کوئ همدا یو جواب چې شوق خو د وړکتوب نه لرم خو باقاعده آغاز چې ما کړی دی 2019 نه او خبره د استاد شوله زه خو هر یو هغه استاد ګڼم چې چا سره زه کښېنم چا سره چې کوم د موږ نستی وشي خپل هغه استاد ګڼم خو چې ما ډېره زده کړه چا نه کړې ده هغه عنایت امید صاحب ده هغه نه ما ډېره زده کړه کړې ده او دې سره سره چې کوم د کتاب په اړه خو مې دغه فکر دی چې اول موږ دپاره پکار دی چې موږ ښه کوي مطالعه وکړو او کله چې موږ شعر وپېژنو هغه نه بعد چې کوم دی لکه موږ ته پکار دی چې موږ کتاب چاپ کړو لا اوسه پورې مې د کتاب څه اراده نشته دی چې مطمئن نه یم اوسه پورې مطمئن نه یم ځان کو همدرد صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي ته په کوم صنف کې کور کړی او تر دې دمه دې څومره کور کړی دی ته ووایم چې د خوښې صنف مې غزل دی غزل مې خوښېږي او تقریبا کفي حده پورې داسې کار شوی دی انشاءالله او جاري دی لا مخته به کوشش کوو انشاءالله ډېره مننه همدرد صاحب تاسو د کومو ادبي غونډو سره تعلق ساتئ زموږ خپله چې کومه غونډه ده کوهاټ جرما ادبي ستوري رجسټر کوهاټ باقاعده هغې کې هغو سره رجسټر یم هغو سره ډېر وخت نستی کوم او دې سره سره چې کوم دی زموږ خپله تذکره هم چاپ شوې ده څانګې به نن سبا کې ګل شي دا زموږ د جرم ادبي ستوري رجسټر کوهاټ دغه زموږ د تذکرې نوم دی او جرم ادبي ستوري رجسټر کوهاټ سره باقاعده رجسټر غړی یم همدغه نورې هم چېرته غونډې مشاعرې نو هلته ځو ډېره مننه تاسو د خوښه شاعر کوم شاعر دی خوښې شاعر خو زه به دا وایم شاعران خو لکه انتخاب ورته ډېر زیات ګران شي ځکه چې هر شاعر مې خوښېږي پښتو ادب دپاره چې کار زیار کوي خو د خوښې شاعر مې که موجوده حالت ته زه وګورم نو ما جاوید شاه درمان د خوښې شاعر دی ډېره مننه خبرې مې ډېره وکړې مینهوال به په تمه وي نو کلام یې سره شریک خو چونکې داسې ګډ وډ دي راسره خو څه نیم دي څه پوره دي خو به هر حال دغه د غزل دوه درې شعرونه وایم چې څه مې دا خپل زړه ګنهګار دی څه جانان ګنهګار څه مې دا خپل زړه ګنهګار دی څه جانان ګنهګار دا چې مې سترګو کې غړېږي دا انسان ګنهګار او قدر مې نه کوو د ستا د محبت لاليه قدر مې نه کوو د ستا د محبت لاليه اوس درپسې مروړم لاسونه مچ په شان ګنهګار ډېر زبردست قدر مې نه کوو د ستا د محبت لاليه اوس درپسې مروړم لاسونه مچ په شان ګنهګار او یو ځلې بیا ستا د لیدو ارمان په زړه کې لرم یو ځلې بیا ستا د لیدو ارمان په زړه کې لرم محنت په زړه کې دفن شوی د ارمان ګنهګار ډېر زبردست دغه دوه شعرونه نور ژوند او روزي ته ډلې چې څنګه چې ګلاب او د ازغي ترمنځ ونه شوله
څنګه چې ګلاب او د ازغي ترمنځ ونه شوله داسې د ژوند او د مرګي ترمنځ ونه شوله او ستاسو په سترګو د لالچ پټي وې خانانو ستاسو په سترګو د لالچ پټي وې خانانو زمون غربت ستاسو خاني ترمنځ ونه شوله. ډېر خوندور ډېر شیرینه ملګرو مینوالو کتونکو تاسو به هم اورېدلې موږ هم اورېدل بالا خوندونه موږ هم ته وختو تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي. همدرد صاحب وخت څنګه تېرېږي وخت مو څنګه تېر کړو او کار روزګار مو څه دی؟ ژوند دی الحمدلله روان دی ښه ورته یو په هر وخت باندې د الله شکر ویستل پکار وي او پاتې شوله خبره د کار روزګار همدغه د سوشل میډیا د لارې هسې دي کوششونه یې دا کوو د اعتماد نیوز په نوم باندې چې کومه پاڼه ده همدغه شان نیوز ټاک په نوم باندې چې کومه پاڼه ده نو دغه ورسره د خدمت هم کوو ګرځو چېرته سماج دپاره خلک کار کوي سیاست کې چې کوم سیاسي خلک دي همدغه شان کوم اکټیویټي به دغه جاري دي انشاءالله کوشش دې کوي. مننه همدرد صاحب خلک لکه بالا ارمونونه لري په زړه باندې خو بیا هم داسې یو په ارمونو کې یو خاص ارمان وي چې موږ تاسو ته غټ ارمان وي داسې په زړه باندې د غټ ارمان کم یو دی چې وایي چې دا پوره شي؟ زیات به یې ځینې سوالونه خو ډېر آسان وي خو د هغه جواب ډېر زیات ګران وي خو به هر حال زه به دا ووایم چې که زما ارمان دی هغه صرف دا دی چې به ذات خود زه دا وایم چې ما نه دې څوک هم ازار نه شي او ما دې هم څوک ازار نه کړي نو ټول مسلمانان چې کوم دی کوم نړۍ ده او چې کوم پښتون ولس دی خاص کر دا د یو شي او پښتونولي ورورولي دغه دی چې کوم دی وپېژني دا زما غټ ارمان دی. ډېره مننه همدرد صاحب خلک د وخت سره شوقونه لري بالا شوقونه کوي څوک لوبې څوک داسې نور څه تاسو داسې په ژوند کې کم یو شوق تېر کړی دی او کم یو شوق کوو؟ چې زه به ته دا وایم چې هغه لږ ځږ خوش هم شته دی خو لکه ما چې کوم شوق تېر کړی دی هغه ته ویل چې کرکټ لکه کرکټ ما ډېر ښه شوق تېر کړی دی او موجوده چې کوم شوق دی زه د سوشل میډیا د لارې چې کوم زه به دا وایم چې خلک دي مختلف قسم خبرې کوي چې رن سبا هر قسم هر سړي مایک راخیستی دی خو زه هغو وروڼو ته هم دغه پیغام هم ورکوم چې د مایک راخیستل کیمره کولول او بیا مایک یو ځای ته وړل دا لکه ډېر ګران کار دی نو دا زه چې کوم دی شوق هم ګڼم شوق مې هم ده او دې سره چې کوم دی د انسانیت کوم خدمت دا هم کوم. مننه همداسې یوه پښتنه خلک اکثر کوي موږ هم په مراکو کې د ملګریو نه کوو او چې کوم مینهول هغه هم دا غوښتنه لري چې دا پښتنه د شاعر ملګري نه وشي نو موږ چې چا نه پښتنه وکړو چې مینه دې کړې او که نه نو بیا اکثر موږ له جواب دا میلویږي مور او پلار سره خویندو وروڼو سره اکثر موږ د مینې په جواب کې رشتې مخکې کړو خو موږ چې د کومې مینې غوښتنه کوو نو د هغې جواب وړو نو تاسو مینه کړې او که نه؟ ما درته مخکې هم وویلو چې ځینې سوالونه خو اسان دي خو جواب یې ډېر ګران وي خو بهرحال زه به دا ووایم چې زړه لري نو ظاهره خبره ده چې مینه به کوي او مینه به کړې وي خو بهرحال دې په بدل کې دغه شعرونه هم تاسو د ډالۍ وي چې مینه نه کوي ساده یې کلیوالې مینه نه کوي ساده یې کلیوالې ګرمه نه یې لا وړی یې کلیوالې تصور کې د سپوږمۍ درته ولاړ یم تصور کې د سپوږمۍ درته ولاړ یم خدا ته په بام ښکری یې کلیوالې تصور کې د سپوږمۍ درته ولاړ یم خدا ته په بام ښکری یې کلیوالې او زه محنت دې په راتلو بلها خوشحال یم زه محنت دې په راتلو بلها خوشحال یم زما ژوند لره رڼا یې کلیوالې. ډېر زبردست ډېر خوندور شعرونه او ډېره مننه دې کوو چې موږ سره د په جواب کې شعرونه هم ډالۍ کړل نو زه یم چې مینهولو سره په اخر کې څه پیغام شریک کړم؟ پیغام دغه لرم بلکې زه به دا ووایم چې خلک وایي پښتون ولس ته خو زه ټول انسانیت ته دغه پیغام ورکول غواړم چې د یو بل سره مینه وکړي او دا نفرتونه دغه دښمني تربوراني دونه هیڅ نه جوړیږي او هغه یو شعر هم داسې دی که نه چې خوږې یاران د لاسه کلک ونیسي نو موږ ته پکار دی چې مینه وشیندو مینه وکړو بل هم ژوند ته پرېږدو خپله هم ژوند وکړو بس دغه یو غټ پیغام دی او باید چې په دې باندې د هر سړی منل وکړي. مننه همدرد صاحب په دومره ښکلي پیغام ملګرو تاسو اورو اکثر یې موږ د شاعرونو دا پیغام اورو چې مینه مه کو خو دا خبرې اورېدل نه دي دا عملي کېدل دي نو ډېره مننه کوو د همدرد صاحب ملګرو چې موږ کوم پروګرام و نو تر دې دمه پورې و موږ سره چې کوم همدرد صاحب دی دغه نه به په اخر کې به شعرونه اورو په دغه به پروګرام راټولوو نو همدرد صاحب د مینهولو سره په اخر کې شعرونه شریک شعرونه دي چې هېرې مې نه دي ستا له بامه یې شرې لیونۍ هېرې مې نه دي ستا له بامه یې شرې لیونۍ ستا په یادونو تېروم د هجر شپې لیونۍ او که هر څو کېږي ستا د حسن د ښکلا خبرې که هر څو کېږي ستا د حسن د ښکلا خبرې څوک لګوی شي د ښایستونو اندازې لیونۍ. ډېر زبردست مننه او ته ښه بې غمه خوب کوه زه ستا له غمه یاره
ته ښه بې غمه خوب کوه زه ستا له غمه یاره تا ته څه پته ده کومه شوګیرې لیونۍ. واه ډېر ډېره زبردست. مننه. ته ښه بې غمه خوب کوه زه ستا له غمه یاره تا ته څه پته ده کومه شوګیرې لیونۍ. او په خپل ښایست باندې مغرور دومره کبر مه کړه په خپل ښایست باندې مغرور دومره کبر مه کړه د ډېرو ښکلو مې لیدلي جنازې لیونۍ. مننه. او محنت دا سوی رنګ او وچې شونډې ستا د لاسه محنت دا سوی رنګ او وچې شونډې ستا د لاسه ته یې پوښتنې له اوس نه ورځې نږدې لیونۍ. واه ډېر زبردست.